پښتون کرکټر شاهد افریدي د افغان لوبډلې زحمت او یووالي وښودله چې هر څه ترلاسه کېدای شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پښتون کرکټر د پاکستان لوبډلې پخوانی لوبډلمشر شاهد افریدي پر فیسبوک پاڼه د افغان لوبډلې د روان 20 اوریزو نړیوال جام سیالیو نیمه پای لوبې ته د تګ د مبارکۍ ویلو ترڅنګ راشد خان او د هغه لوبډلمشري ستایلې ده. نوموړي لیکلي چې د راشد رهبري او د نوین الحق غوره توپ اچونه هغه څه وو چې افغان لوبډله یې په نننۍ سیالۍ کې نیمه پای لوبې ته ورسوله. هغه همداراز لیکلي چې افغان لوبډلې نړۍ ته وښودله چې یو متحد، زحمتکښ او لیواله لوبډله هر څه ترلاسه کولی شي. د یادونې وړ ده چې ښاغلي افریدي تل د افغان لوبډلې په اړه مثبت نظرونه ورکړي او له ډېر پخوا یې وړاندوینه کړې وه چې افغانستان کې د کرکټ طبیعي وړتیا موجوده ده چې یو وخت به یې سترو ټیمونو ته ماته ورکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.